دا د جلال آباد ښار دی او دغه حال دی. کله چې باران له حده زیات شي نو دغسې حساب وي بیا. هر یو دکاندار د کار توګه بس دی جارو کې او ویالې ته خاورې ماچوي پستې او پلاستیکونه ماچوي ګنه ماچوي بس نون چې نه کوي لامدی کړو لامدی کړو نه کله یو رقم د خوږونه هم کوي خوږ کوی نه کړی هغه چترۍ لګېدلې وه هغه وخت چترۍ لګېدلې وه او بس انډیا پې بریدونه کوي لګیا دي خوشحاله یې که خفه بس الله دې وکړي 3 میاشتې د جنګ وشي ښه ده خو دا راته هغه ځوانان چې کله دغلته غاړه کې ریړۍ ځان ته لګولې وي کله چې یو چی خرڅ کړي هغه کارټونه واخلي په هغه کې ور واچوي. یک رقم طوفانی بود که ایران ماندم که چی حال است دیگه بس بعض وقتی طوفان‌ها و یگان مشکلات‌ها میآید دیگه حالت‌های طبیعی است دیگه. دلته چروالی خپل ژوند تنظیم کړي باید هماغه ځای کې دا واچوي او چروالی هم باید دوی د یو سیستم جوړ کړي څوک دا کار کوي باید هغه جرمانه کړي دکان به یې وتړي ساینده کې دا کار ونه کړي. افغانان همدغلته پاس دریم منزل کې ومه که نه ډېر بد حالات و یعنې زما زړه داسې درزیده. ما ویل چې خدای دغه منزل کته نشي موږ څلورم منزل کې وو او چې کته کېدم ما ویل چې دا برخونه شاټي ونه کړي یو ځل بیا دغه جنجال راته جوړه نه سي. بیا همالته څو دقیقې کېناستو بیا ښه شو د هوا برابر شو صحیح چې وشو. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو باراني جلال آباد ته ښه راغلی. نن الهي رحمت په جلال ښار باندې ورېږي. زه ډېر خوشحاله یم چې په دغه ښار باندې که څه هم یو څه ګرمي راغلې وه خو ورسره سم الهي رحمت هم راغی چې د دې سره به دغه هوا ډېره راښه شي. درنو ملګرو راغلي یو نن د جلال آباد اړوند ځینې ښایسته ساحې به راخلو تر تاسې به رسوو. تمه مو دا ده چې راسره پاتې شئ او دغه خپرونه تر پایه راسره ننداره کړئ. بیا هم ډیره مننه درنو ملګرو چې راسره یاست دغه خپرونه ګورئ. که څه هم باران د الله رحمت دی خو کله چې باران له حده زیات شي او یا هم ګلی شي طوفان شي نو نتیجه یې بیا دغسې وي. تاسې د جلال آباد ځینې ساحې وکتلې او په جلال آباد کې مو ځینې ساحې ننداره کړل چې هلته باران شوی او ښایستونه یې برسېره کړي خو دا ساحه هم وګورئ. دا هغه ساحه ده چې د ملنګ جان واټ په نامه یادېږي او دغه بینر دلته لګېدلې او لوحه وه لویه نه یوازې لوحې ته تاوان رسولی دی بلکې لاندې وګورئ لاندې نو چترۍ هم زیانمنه کړې ده. ښه نو ته څنګه خاندې ستړی مو شي جوړ یې نوم مبارک دی عبدالوارث عبدالوارث د کوم ځای نه راغلی ته د بیسودو نه ولې بیسودو نه ورو ته لږ دې خواته درېږه د کیمرې ته ښه د هغه نه بیسودو نه راغلی څنګه یې شکر ده مننه باران در باندې چېرته تېر شو باران ولا به موږ د کور نه راووته باران باندې په لاره ښه راغله او اوس بس ښار کو تاسو نقصانات لږ کړي دي باران ته خوشحاله وي که نه وي بس الله دې بس د رحمت وګرځي باران خو لږ څه نقصان وکړه بس الله تعالی دې ورحمېږي امین امین د باران سره یو ګلی هم و طوفان هم و څه نقصان خو تا ته ونه رسو کور ته زنګ والی دی ولا کور نه اوس رالم اوس خو د کور نه رالم نقصان خو یې نه ورسو نه بس الله خیر کړو زه خدای دې خیر کړي ډېره مننه ټول ځان خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو ملګرو امیر صاحب څنګه یې خاص دی نوم مبارک دی ولی خان څه ولی خان دغه کور چې غورځېده تا همدلته وي نه زه کلب کې وم کلب کې تمرین دې کوو کوم ځای کې دا پښتونستان واټ کې پښتونستان واټ کې تمرین دې کوو دلته چې راغلې ستا ریډۍ هم دلته ده تاوان خو تا ته نه ورسولی نه نه شاګرد ولاړو هغه هم بچو بس رالم دا شی غورځېدلی و لګیا نړه باندې دوم شبي جمعې ته ښه شبي جمعې ته ځې نن شپې د خیره زه الله تعالی درته قبوله کړي ډېره مننه امیر صاحب خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ډېره زیاته مننه درنو ملګرو تاسې راسره پاتې شئ د نورو سره هم غږېږو ستړی مه شئ ته څنګه خاندې جوس را باندې څکي ته ما سره یو دوه خبرې وکړه بیا به جوس څکو
ها دلته چې کله دغه باران ورېده دلته وي که نه ون دلته وي دا تیز باران تا به یم دلته تېر شو کوم ځای کې عندي دي كده شغالين نولي بس ها او دغه چې غورځېده وډار شوي نه ولادي لاندې خلک الناس ول خو یو دم چې راول لمنډه کړه بس ها څوک خوږ شوي نه وو پکې نه الحمدلله څه خو یو شکر دی چې څوک خوږ شوي نه ته خو هم جوړ یې که نه انشاءالله څه خدمت درته وکړو مګر څنګه شباب الله دې سلامت لره ډېره مننه کوردان الله دې ونازوه کوردان خوشحاله اوسئ ټول دیودان ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راسئ دا برنامه ګورئ څنګه داسې یخنۍ نیولی والله خو باران و کنه دا څه باران خو نیولی نه وي نه باران مسیره چېرته پټ شولې والله هلته مارکیټ کې هغې کې چېرته دغه خواته مارکیټ کې ښه ښه مېلمه روان یم والله چې مېلمه روان یم بیسو ته بس باران شو باران داسې کړو چې خیر بیسود خو دا ځای دی نو دغه ځای دی او خیر نل د سرک دی موبایل شته دی نه چې زنګ ورپسې و ښه موبایل درسره نشته نمبر درسره شته لمبر شته دی ته راکړه نمبر یې څنګه دی ها خبرې به ورته کې صحیح دی 0 زنګ ورته تو سره خبرې وکړه صحیح دی ها تو سره خبرې وکړه تر څو چې خبرې کېږي هغه خان د معاصره پاکستان نه رالم اوس دا څه او بخیر پاکستان نه راغلی د کوم ځای نه اسلام آباد نه اسلام آباد حالات ورته معلومیږي اوس او بس انډیا په بریتونو کوي لګیا دي خوشاله یې که خفه بس الله دې وکړي درې میاشتې د جنګ وشي ښه ده ها الله دې وکړي چې درې میاشتې دې په جنګ وشي او کوم ظلمونه چې په تا کړي دي هغه خو راته ووایه څه یې کول زه 50 کالونه زما نیکونه افغانستان د کونړ نه تللي وو څه 15 کاله موږ ژوند هلته وکړو زموږ پلار شو زه هلته غونډ هلته پیدا شوي وو بس رالو نو خپل وطن ته خپل د مرضۍ راغلو په وروستیو کې هلته حالات ډېر کړکېچن شول افغانان یې ډېر ځورول او ډېر تنګول نو هغه وخت کې تاسو چېرته وئ او څه کېدل در سره اصل خبره دا ده که نه چې چا سره پیسې دي هغه څوک نه زوروي او غریب سړی زوروي هلته کې چې څوک غریب دی او بغیر پیسه دار دی سنټر دې کله وړی ته خپله زه ما خپله کیمپ کې 3 ورځې تېرې کړې خو ما زور لرلو ما ځان راخلاص کړو کیمپ نه څنګه زور دې لرلو لکه په حکومت کې بلد هم ډېر اچھا چې هغه کس یو دې خواته راوښتی موږ دغه مونه ګورې نه افغان یم دا څه هغه څه شته دی تا چې هغه د شناخت کارت بولېدل د ورته تذکره کاغذ هم جوړ کړې کاغذ هم جوړ کړې برکي ته م اپلای کړې ده او هغه هم دا د اوس 6 ورځې وخت راکړی و چې او افغانستان ته راغلی خوشحاله یې او ډېر خوشحاله یم لومبی باران دی افغانستان کې راباندې شو خوشحاله یې ورته بیا لاړ نه شي ګوره هلته نه ولې څه کوو چې ځو آفرین دغه خپل وطن دې جوړوی ګوردان ډېره مننه درنو ملګرو سره پاتې شئ مخکې ورځو ملګرو تاسې د باران هغه زور ګورئ کله چې باران د خپله حده زیات شي نو هغه بیا دغسې حالات رامنځته کېږي چېرته چې ګلۍ شي طوفانونه شي او له حده زیات شي بیا دغسې حساب وي دلته تاسې وګورئ د ټول بازار هغه ماحول یې خراب کړی دی د ټول هغه چوک ماحول یې خراب کړی دی دلته نه موټر تېرېدی شي نه بل څه نو بس ګورو به چې څه کېږي دلته راشه څه کوې دا دې څه وکړل چی چې د سورې وکړو ویلې ده کنه کوزي ها نن ویلې ده دا کله بنده شوې ده شروالي باید په بلان ډېر زیاته وکړي دا ولا خلاص او ګوره کله چې باران نه وي موږ چېرته وایو چې دغه خسلي تاسې په هغې کې ما اچوئ لښتي کې هغه که موږ عملي کړی نن به دا ولې نه بندېدلې بس دا زموږ ټول افغانانو نیمګړتیا ده باید په دې کې ډېره پاملرنه وکړي ښاروالۍ نه باید پاملرنه کې بس که 100% نه 10% خو به کوو 10% ولې 100% باید دې نه پس به 100% کوو خامخا ټول افغان خپله ولیدو دا د حالات بس ټول ته مشکلات دي ګوري عام دی که دولتي چارواکي ټول ته مشکلات دي ګوري جلال آباد ښار دی ډېر ستړی مې ورسره ډېر وخت مې ګورم هلته کار کې لګی او زحمت باسي ویلې بنده دا ټول اوبه نه تلې دا خلاص هغه هم خلاص دی اوبه هم روانې شي او روانې دي بیا جلونه درکړي دغه باران چې وشو دغه ګلۍ چې کله ورېدله ته چېرته وې موږ همدې ښار کې دا کوم ځای کې وې همدې ځای کې همدې ځای کې وې
نه ته خو زیانمن نه کړې بس نون شي نه کړی لامدې کړو لامدې نه کله یو رقم ته خو غونم کوي خو کوی نه کړی هغه چترې لګېدلې وه هغه وخت چترې لګېدلې وه نو خو ځینې ځایونو کې بورډونه او ځینې ځایونو کې ورانې کړی دي خو د چا تاوان یې نه دی نه کړی دلته ډېر تاوان نه دی خو همدغه اوبه جمع کړې او خلکو ته یې لږ تکلیف پیدا کړو ګاډو والا ته خلکو ته د عوام ته نور څه نه و ډېره مننه کورودان دم کړی چې تاسو ګوري هغو ته ستا پیغام څه دی بس ما دغه پیغام دی چې ښار په صفایي کې او ښار په هر څه کې ډېر پاملرنه کړي بل کثافت بې ځایه ګزار نه کړي پلاستیک یو شی بل ځای همدا کثافت یې دلته جمع کېږي ویلې هر څه بې بندېږي ښاروالۍ هم دا هیله ده چې ښار منظم کړي او شاید ویلې کې ډېر زیات پام وکړي ډېره مننه کورودان الله دې سلامت لره کور مودان درنو ملګرو دغه ځوان ته وګورئ دی لګیا دی ټانک په لاس دی او دغه سوري خلاصوي تر څو دغه جمع شوي اوبه په دغه سوریو کې ورشي او دغه اوبه ختمې شي او دغه لاره خلاصه شي درنو ملګرو راسره پاتې شئ مخکې ورځو او نورې کیسې هم کوو نورو هېوادوالو سره هم خبرې اترې کوو بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته دغه حال خو تاسې خپله ګورئ دا د جلال آباد ښار دی او دغه یې حال دی کله چې باران له حده زیات شي نو دغسې حساب وي بیا دغه دوه ځوانان د هغه ځینه راسره دي او تر دې ځایه راغلو او غواړو چې لاړ شو پښتونستان واټ ته خو تللی نه شو قدم نه شو اخیستی که نه ځکه چې څه په کار دی هلته کښتۍ په کار ده که کښتۍ به پیدا شي د خیره ته راشه اول تا سره خبرې کوم دوی خو خپل دي ته څنګه یې نوم مبارک دی فضل الله فضل الله د کوم ځای لمړي ننګرهار ته اوسېدونکی لږ دې خوا ته دې خوا ته چې خلکو لاره بنده نه کړو د ننګرهار اوسېدونکی دا باران چې وشو ته کوم هلته وي ولا بس هلته مریض راسره و دواخانه کې وم دواخانه کې وي باران خو رانه ونه نیولې نه باran ونی نو دواخانه کې ولې ها ګلې چې و چېرته وي ګلې ما ونه لیدله ګلې دې ونه لیدله او طوفان دې ولید او طوفان خو ټیټ طوفان اورید العذاب او زم د الله عذاب او الله دې په دې ملت رحم وکړي امين امين دغه حالات ګورې څه دې زړه کې ګرځي بس شروالۍ باید خدمات خلکو ته وړاندې کړي دا هر وخت مثل باران کې دا ویالې باید صفا شي سیستم باید جوړ شي اساسي سیستم باید معنې غور او دور وشي بالکل دا خو صحیح ده چې ښاروالۍ دې باید دې کې کار وکړي ځکه د هغو مسؤلیت دی خو دا راته هغه ځوانان چې کله دغلته غاړه کې ریړۍ ځان ته لګولې وي کله چې یو شی خرڅ کړي هغه کارټونه واخلي په هغې کې ور واچوي کثافتدانۍ کې نه اچوي په هغې کې ور واچوي دا هر څوک باید ځان سره دا احساس ولري وطن لپاره باید خدمت وکړي څنګه سړی خپل کور باید ساتي همداسې خپل ښار هم باید پاک وساتي هر یو دوکاندار د کار څوک بس ځای جارو کړي او ویالې ته خاورې ماچوي پسې او پلاستیکونه ماچوي ګنه ماچوي هر یو نه موږ دا درخواست کوو دا کارونه کې هم د ایمان ته هم ضرر ده هم وطن ته ضرر دا میکروبونه پیدا کوي امراض هم پیدا کوي داسې اوسي نو دا وطن ته فایده نه کوي د ملت ته فایده نه کوي د ښار ته باید دا کار ونه کړي چې دلته شروالۍ خپل ژوند تنظیم کړي باید هماغه ځای کې دا واچوي او شروالۍ باید دوی د یو سیستم جوړ کړي څوک دا کار کوي باید هغه جرمانه کړي دکان به یې وتړي ساینده کې دا کار ونه کړي افغانانو ته څه ضربه ورنه کړي اقتصادي تاوان ورنه کړي هغوی سم نه سمیږي باید دکان کوم کار غلط کار کوي هغه به جرمانه کړي او شروالۍ هم باید خدمات او کښته کړي شروالۍ نه خلک تمه توقع لري داسې کار دوی هم نه کوي باید هم ښه کار وکړي شروالۍ دا ټول خلک نه په تکلیف کې دي ماشومان په تکلیف کې دي موټرو کې تاسو ګورئ خپله یې ګورئ څومره خلک دي ما تا سره مخکې ګپ وکړو ما بیا کښتۍ کې سړی لاړ شي هغه کښتۍ دي که روانې دي دا نه دا نور ته کښتۍ بحري کښتۍ باید پکار دي هغه هم درته پیدا کړو زما یوازینی هدف دا دی چې یوازې به دولت موږ نه مجرموو بالکل یوازې دولت نه وراچوو زمونږ او ستاسې نه وړاندې کله چې موږ پلاستیکونه چې وخورو یا وسکو هغه هم دې هغې کې وراچوو لښتي کې ولې ور واچوو دا باید ونه کړو هر یو مسلمان هر افغان باید دا احساس وکړي که دا واچوم دا بندېږي همداسې ډب کېږي او پلاستیکونه دا لاره ټوله بندېږي دا څه وګوره موټرې تېرېږي 1 متر 15 متره اوبه دې پر دا کار باید هېڅ ونه کړي دا څوک یې باید جرمانه شي کمرې باید ولګېږي پرې ښار کې څوک دا غلط کار کوي باید جرمانه شي ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره ډېره مننه بیا ته څنګه السلام علیکم جور بخیر صحت بخیر بخیر با یاسر خان زنگ زدین با یاسر خان زنگ زدم خبر است یاسر خان روان است میگه بیا بریم که ما عروسی میکنم در هتل برای من نوبت بگی خاطر از دیگه زنگ زده روان است میگه بیا بسیار خوب بسیار خوب یاسر جان مبارک باشه دیگه چی وقت که عروسیتان بود
با ما خبر بکنی. یاسر خان در تاریخی 3 جون عروسی داره در هتل امپریال پلاس. این در میدیا اعلان کرد اینالی سه گو خو دیگه اینالی سه گو خو چقدر که مردمان میآید از این موارشان شما هستین. چشم من خدمت هستم. مهمانای یاسر پیش از پیش خبر باشن. در تاریخ کدام نفر که کار روان نکرده اونجا نبرین. خب اونجا کار میخواد. کار که نباشه باز اونجا نمیمونه. بچه نورستانی است، ضمن نزدیک نورستانی است و مهمان‌نواز هستند. یکی کس بخواد نخواد فهمیدی و دیگه دستشان میتونه باز است دیگه. هر کس دیگه بچه‌ش باز قبول میکنه. او صحیح ما قبول میکنیم. خب گپی است که اونجا با 600 نفر شما انتظام میگیری و 2000 نفر میآید. باز هر چیزی گربر میشنی به خاطر اینی میگم. خب باز این هتل‌های جلال آباد یک خوبی دارن. مثال 600 نفر که بگویم تقریبا به 600 نفر آمادگی میگیریم او دیگه حتما او به 1000 میرسه. به 1000 که رسید امیقا خوب است که آمادگی هم میگیرن به خاطر 1000 دیگه. خب بسیار زیاد تشکر. این حالت را میبینی چه احساس میکنی؟ ما وقتی که این حالت میکرد ما در بالا در دفتر منزل 4 بودم دیگه. به یک رقم طوفانی بود که ایران ماندم که چی حال است دیگه. بس بعض وقتی طوفان‌ها و یگان مشکلات‌ها میآید دیگه. این حالت‌های طبیعی است دیگه. خب بازم خوب است یک ذره هوا تغییر و تبدیل میشه. یعنی خوب است دیگه. یک ذره هوا را تغییر میده دیگه. با عمو مردما که اینجا چیزی میخوره یا مینوشه اونمو پلاستیکشان در مابین مندازه. مندازه. خب این کسایی که دیگه در اینجا پلاستیک مندازن کثافات مندازن این خودت میبینی که دیگه روان است. اینجا هر کس میاد یک چیز مندازن. خواهش ماست که نندازن. جایش مشخص است معلوم است. در جای منظم بندازن که دیگه وطندارای ما مزاحمت نکنه دیگه. کله چې باران شو چیرته وی همدغه د پاس دریم منزل کې هم کنه ډیر بد حالات ونه از ما زړه دسی درزیده. ما ول چې خدای دغه منزل کې ته نشي موږ څلورم منزل کې او چې کته کېده ما ول چې د برخونه شاټیونه کې یو ځل بیا دغه جنجال راته جوړ نسی. بیا ما ته څو دقیقې نست بیا خې شو د هوا برابر شو صحیح چی وشنو. اوس څنګه دی حالات څنګه دي؟ اوس ډیر هغه فضا چا خبره هم عاشقانه ده هم عارفانه ده او هم دیگه صمیمانه ده. صمیمانه ده. ډیره مننه. ویل لري مهرباني. بس دی خو یو شعر وایم صحیح ده. شعر می په فارسی کې ده. مهرباني. میگه بوی یار آورد با خود جلال آباد باد چشم نرگس روشن باد خاطر شمشاد شاد. بوی یار آورد با خود جلال آباد باد چشم نرگس روشن باد خاطر شمشاد شاد. یاد آن شب که از شمیم زلف تو جان یافتم کی رود تا صبح مرگم لذت آن شب زیاد. نکهت گل میدمد از هر حرف شیر من تا بران گل لبم بوسه نهاد. لال گردم تا سرایم پیش تو هر فیض عشق لال گردم تا سرایم پیش تو هر فیض عشق. من که بودم در ادا و لفظ معنی استاد بنده چشم تو گشتم ور نمیدانی که چرخ فطرت شوریدم را از ازل آزاد زاد. آسمان از سر من دست الفت برکند سایه سروی روانت از سر من کم مباد. سایه سروی روانت از سر من کم مباد. واه واه ماشاءالله ماشاءالله. خو دری خو نه پوهیږم خو دومره ښایسته دي ویلې چې ما دې خوند راکړ. دا استاد خلیل الله خلیلی ویلي دغه د افغانستان معاصر تاریخ شاعر ده او هغه چې دی په قصیده کې او په غزل کې ډېر هغه لوی لاس لري. نو هغه چې کله پاکستان ته تللی و د هغه معشوقه جلال آباد کې پاتې و او کله چې د دې ځای نه د آب او هوا هلته تلل کنه نسیم بهاري وای دا هغوی نو بیخي داسې یو احساس کول عجیب او غریب. نو بالکل بالکل ډېره زیاته مننه. تشکر. کور دې ودان الله سلامت سره ډېره مننه. کور ودان درنو ملګرو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په جلال آباد ښار کې مو درته ثبت کړله. تر هغه چې یو ځل بیا زه محراب ګل مخلص له یوې نوې موضوع سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم. په لایزال څښتن تعالی مو سپارم. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.